السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو دوستانو غواړو چې نن درته یو نوی تخنیک وښیو د موبایل اړوند. موبایل چارجر چې کله تاسې وصل کوئ نو غواړئ چې خپل د خوښې وړ اواز ورباندې ثبت کړئ. نو تاسې ته به داسې یو اپلیکیشن وښیمه، خو لومړی دې دپاره به تاسې راځئ خپل اواز به چې دی ریکارډ کوئ. مثال دلته راځئ ریکارډر باندې کلیک کوئ او دلته سټارټ ریکارډینګ کلیک کوئ او خپل اواز ثبت کوئ. مثال وایئ چې چارجر وصل شو یا چارجر بیرته کېږده، بې اجازې مه راخله. نو دا به لومړی به تاسې دا اواز ثبت کړئ. بیا هغې نه وروسته به تاسې راشئ دلته د پلی سټور نه به چې دی اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. اپلیکیشن چې دی دغه اپلیکیشن چې د بیټري ساوند نوټیفیکیشن په نوم دی دا به تاسې ډاونلوډ کړئ. دا مو چې کله ډاونلوډ کړه هغې نه بعد به تاسې دا رن کړئ. چې کله مو رن کړه رن نه وروسته به تاسې دلته راشئ. دلته چې کله تاسې راغلئ دلته به په دې اپلیکیشن کې دغه پلس ساین دی، دا پلس ساین چې کوم وینئ تاسې په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې کلیک وکړو تاسې ته یو څو اپشنه درکوي. موډ کې لیکلي ګوره کنیکټډ، ډسکنیکټډ، فل بیټري، لو بیټري. دې څلورو اپشنو کې تاسې کوم یو ته خپل اواز سیټ کوئ. لومړی زه راځمه کنیکټډ ته خپل اواز سیف کوو. نو تاسې به راشئ کلیک به وکئ په څه باندې، په فایل ایکسپلورر باندې به تاسې کلیک وکئ. دې باندې به کلیک وکئ، هغه کوم اواز چې تاسې خپل سیف کړی دی هغه به راشي. مثال دغه اواز دی ما سیف کړی دی، زه به دې باندې به کلیک وکړم. اوس راځو دا ګورو چې آیا دا اواز همدغه دی که نه. دلته راځو دغه ټیسټ بټن ده په دې باندې کلیک کوو. دې باندې چې کلیک وکړو دا به رن شي. چارجر وصل شو. دا به تاسې بیا راشئ په سیف بټن باندې به کلیک وکئ. دلته ګورئ سیف بټن دی کونج کې چې تاسې ته ښکاري په دې باندې به کلیک وکئ، دا به سیف شي. دا چې کله چارجر تاسې وصلوئ دا اواز به کوي. راځو اوس دویم نمبر بیا په پلس ساین باندې دلته کلیک کوو. دا کم پلس ساین چې تاسې وینئ دلته به راشو، همدې پلس ساین باندې به دوباره کلیک وکړو او دې نه وروسته چې دی راځو ډسکنیکټډ ته. کله چې تاسې چارجر لرې کوئ بیا به راشئ تاسې په فایل ایکسپلورر باندې به کلیک وکئ. فایل ایکسپلورر دې باندې مو چې کلیک وکړو نو خپل اواز چې مو کوم سیف کړی هغه به راواخلئ. دغه اواز ما سیف کړی زه دا راخلمه. نو بیا راځو په ټیسټ باندې کلیک کوو چې آیا اواز همدا دی که نه. ټیسټ باندې به کلیک وکړو دا به رن شي. موبایل بیرته چارج ته کښېږده، بې اجازې مه راخله. دې نه وروسته به تاسې راشئ دا به سیف کړئ. دې کونج کې سیف بټن ده دا به سیف کړئ. دا هم سیف شو. همدارنګه تاسې کولی شئ چې د فول بیټري دپاره کله چې بیټري ډکه شي یا لو بیټري دپاره هم اواز اورلی شي، خو فعلا همدغه دوه بس دي. بله مهمه خبره دا ده چې دغه اپلیکیشن باید رن وي بګراونډ کې. ګوره بیټري ساوند نوټیفیکیشن سروس رننګ دا رن وي باید. نو کله چې دا رن وي اوس تاسې وګورئ دوستانو چارجر چې دی زما وصل دی. تاسې دې بیټرۍ ته وګورئ چارجر چې دی دلته وصل دی. زه چارجر لرې کوم، تاسو وګورئ چې اواز کوي. موبایل بیرته چارج ته کښېږده، بې اجازې مه راخله. اوس وګورئ چارجر مې لرې کړی دی نو بیټرۍ تاسې وګورئ چارجر ورته وصل نه دی. زه اوس چارجر وصلومه بیا به دا اواز کوي. چارجر وصل شو. نو دغه اپلیکیشن به رن وي باید. او همدارنګه دا بیټري ساوند نوټیفیکیشن دا به تاسې ډاونلوډ کړئ د پلی سټور نه او بیا به انسټال کړئ. نو دا به تاسې ته خپل د خوښې وړ چې کوم اواز ورباندې ثبت کوئ هغه به سیف کېږي. او د دغه اپلیکیشن لینک به انشاءالله زه تاسې ته په ډسکرپشن کې واچومه، تاسې به هغې نه ډاونلوډ کړئ. او زموږ د یوټیوب چینل سمارټ ټکنالوژي سبسکرایب کړئ، لایک او شیر یې کړئ. د ملګرو سره مننه.